بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات. زه وحید الله قرار یم او د لیکوال ځانګړې او نوې خپرونه پښتانه لیکوال ده. دې خپرونه کې موږ هڅه کوو چې د پښتنو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره کینو، د هغوی سره مرکې وکړو، د هغوی په کار، زیار او ژوند جواک خبرې وکړو. دغه لړۍ کې راسره نن د خیبر پښتونخوا وتلی او پیژندل شوی یو داسې شاعر ناست دی، څوک چې د خپل ځانګړي اسلوب، ځانګړي طرزیاده په اساس په ګرده نړۍ کې شهرت درلودي. پروفیسر بخزاده دانش صاحب یادوم. دانش صاحب دا راته ووایه چې په نږدېیو کې ستاسو کتاب زه به نه لیونی کېږم راغی، څه احساسوئ دا وخت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قرار صاحب ډیره مننه ټول نه وړاندې، خو زه ستاسو هم مننه کوم، د لیکوال ډاټ کام ډېره زیاته مننه کوم، د اخون زیار او کار ستایم. او څو پورې چې د کتاب خبره ده نو کتاب راغی او خوشحاله یم ورته، ځکه چې خلکو غوښتنه هم ډېره کوله او دا د دې قام په ما باندې حق هم و. نو بس د الله پاک احسان و، کتاب چاپ شو، خلکو خوښ هم کو او زه هم خوشحاله یم. که دا راته ووایه چې نور دومره څومره اثار لرئ، بل کتاب به ترې چاپ کوئ، کله به چاپ کېږي؟ بل کتاب ته خو مې زر داسې ډېر خیال نشته، اگر چې دومره شاعري نوره هم شته چې یو کتاب به ترې چاپ شي، خو لږ به یې په قلاره چاپ لږ به یې په قلاره چاپ کوي. ستاسو د کتاب نه څو کتابونه تاسو افغانستان ته هم لیږلي وو، د هغه ځای د خلکو نه څومره مینه درکوي، څه احساسوئ، د هغې ته څه نظر لرئ؟ حقیقت خدا دی چې دا کتاب چاپ کړی هم هغوی دی، د ګلستان تمیم دا د افغانستان دی، او هغه دغه کتاب د زما د ویډیوز نه شعرونه لیکلي وو، نظمونه لیکلي وو، غزلې لیکلي وي، او هغې راوړو پېښور ته او ما ته یې ویل چې هغې نه کتاب چاپ کوو. کنې زما داسې خپل خیال وم نه دومره زر کتاب چاپ کول ته، خو هغه زیار ته چې ما وکاته دغه مینې ته، نو ما له اجازه ورکړه، ما بلکل یې چاپ کړه. نو کتاب په دوه رسم الخط کې چاپ دی، یو خو دغه بره پښتونخوا کې چې کومه املا ده او کومه چې دلته په لره پښتونخوا کې ده، نو 2000 په دې املا کې چاپ دی، 3000 په هغې املا کې چاپ دی، او تقریبا کتاب ختم دی. نور خبرو پر هم راځو، خو په دې وخت کې اورېدونکي به غواړي چې ستاسو نه څه واوري. یو غزل به ووایم چې د ژوند د ټولو لویه فلسفه مې شعر ته راوړه، د ژوند د ټولو لویه فلسفه مې شعر ته راوړه، د ګل قصه مې پرېښوه ستا نامه مې شعر ته راوړه، او خوږې خوږې خبرې د خپل زړه مې پکې وکړې، خوږې خوږې خبرې د خپل زړه مې پکې وکړې، فنکار شومه جانانه ستا لهجه مې شعر ته راوړه. تا ویلې ټپې وایه زه په شعر کله پوهېږم، تا ویلې ټپې وایه زه په شعر کله پوهېږم، ما دومره وکړه ګرانه چې ټپه مې شعر ته راوړه، چې نیغ پکې کاږه دي او کاږه پکې نیغ کاري، چې نیغ پکې کاږه دي او کاږه پکې نیغ کاري، یو داسې جادوګره آینه مې شعر ته راوړه، او د زړه وینې مې ورکړې کلی کور مې پسې پرېښو، د زړه وینې مې ورکړې کلی کور مې پسې پرېښو، دانشه د ارمان د ژوند نقشه مې شعر ته راوړه. دانش صاحب، که دا راته ووایې پښتنه خاوره ټوله یوه خاوره ده، خو تاسو بیا په دیر کې پیدا شوي یئ، دا وخت د سوات خلک تاسو سره ډېره مینه لري، تاسو هم د هغوی سره ډېره مینه کوئ، یعنی ستاسو د کتاب وړومبی مخکتنه هم د سوات په خاوره وشوه، دغې ته څه نظر لرئ؟ د دې زه ډېر زیات خوشحال یم. دا مخکتنه خو سمیع الله ګران چې ونه له کتاب چاپ نه و، هغه ما ته ویلي و چې یاره د کتاب اولۍ مخکتنه به زه کوم، بیا زه خو بهر وم، بیا چې کتاب کله چاپ کېده په دغه دوران کې هم وسیم ته فون کړی چې یاره دغه مخکتنه به زه کوم، دا هغه ویلي او زما ملګری دی، ویاړم پې، او دا هغه حق هم او ویې کو. د سوات خلکو ډېر زیات زه ونازولم، ډېر یې وقدرولم، ډېر په ګڼ تعداد کې مخکتنې له هم راغلي وو، بیا پرون په دغه کې مشاعره وه سپین سر کې، هلته هم ډېر زیات راغلي وو، نن بیا یو غونډه را جوړه کړې وه د جشن دانش په نوم، نو هلته هم د سوات ډېر خلک راغلي وو. نو خوشحاله یم، زه هم دوی سره مینه کوم، دوی هم ما سره مینه کوي، الله دې وکړي چې د مینې دا سفر دا دوامدار وي. ستاسو د مینوالو مینه تاسو سره ستاسو د ځانګړي انداز او د ځانګړي اسلوب په اساس ده، خو دغه ځانګړی اسلوب مو چېرته نه راوړ، څنګه مو فکر کوو چې نظم په دغسې اسلوب کې پیش شي؟ ما قرار صاحب کله داسې شعوري هڅه نه ده کړې، نظم نه یم پوهی چې دغه نظمونو ته به نظم ویل کېږي هم او که نه، ځکه چې دغه د نظم چې کوم هیت دی یا کوم میټر یې دی، کوم اسلوب یې چې دی، نو زما زیاتره نظمونه هغسې نه دي، خو بس دا ده چې څه خبره څه خیال، زه په خیال باندې مې زیات دغه وي که نه، زیات فوکس زما په خیال باندې وي، نو بس خیال چې زورور شي جو اکثره نه پکې چپه موږدی شي،
خو بهرحال خیالونه دي خبرې دي سندرې شوي دي خبرې دي سندرې شي دي. نو بس په اخره کې د لیکوال کتونکو او اوریدونکو ته که څه لنډ شانې پیغام ورکوي؟ نو د لیکوال اوریدونکو او کتونکو ته خو به ډېر احترام ولرم او مننه یې کوم چې مونږ اوري او بار بار هم اوري او پیغام به دغه ټولو پښتنو ته ورکړم چې اوس شکر دی حالات ښه کېږي مونږ له پکار ده چې مونږ خپل ځان وپېژنو خپل ژوند وپېژنو خپل تاریخ خپل کلتور وپېژنو او د راتله موجوده چې کوم مشکل کې ګیر یو اگر چې الله پاک سره هم کوي دی نه به وضو د راتلونکي پرمختګ دپاره مونږ خپل تګلارې وټاکو او خپل مرام وټاکو او خپل مرام ته ځان ورسوو. جی د لیکوال ګرانو کتونکو دا پروفیسر بخشزاده دانش چې ورسره مونږ خبرې اترې وکړې دغه لړۍ به جاري ساتو نور شاعرانو ادیبانو سره به هم کینو تر بلې خپرونې خپل کوربه وحید الله قرار له ورکوي اجازه په تلپاتې خدای مو سپارم.